د دوشنبې غونډه زما په فکر باندې تر ډیره حده پورې د یو همغږي رامنځته کول دي چې طالبان مخکې د دوه غونډې نه چې راتلونکي میاشت کې د ملګری ملتونو په کوربتوب په دوحه کې تر سره سي او پاغي کې به د طالبان او غیر طالبان سیاسي مدني او د خوځو ګروپونو هم په پاغه کې ګډون ولري د غیر لپاره د یو میکانیزم یا کې د شي سلام مشورې او بیا هم په یو سمبولیک ډول باندې یو غونډه جوړیدلو هدف به تر سره سوي زه فکر نه کوم چې طالبان په ډیپلوماسي کې او یا هم یو نوې ستراتیژي چې هغه به د افغانستان د خلکو او مخصوصا په افغانستان کې د نن د میرمنو او جنو او یا هم د افغانستان د خلکو اساسي حقوقو په هغه کې تر څېړنې لاندې ونیول سي دا غونډه دایره کړي تر ډیره حد پورې طالبان صرف او صرف تنها او تنها یو سمبولیک غونډه اداره کړي چې په هغه کې باید هغه لازم فکر چې دوی سره ستاسو دی یو همغږي لپاره هغه باید رامنځته شي هیرم نشي چې اکثره هغه هیوادونه چې طالبان د لپاره ځانګړي استازي لري او یا هم افغانستان لپاره سفیران چې کوم ټاکل شوی دي اکثریت په دوحه کې دي او د دوحه د لارې نه د په افغانستان کې وضعیت څاري او مخته وړي چې دا خپل هم دا خی چې اکثر ملکونه او هیوادونه د ایتالیوالتیا نه لري چې طالبانو سره د مذاکرې پر سر باندې کینی او یا هم هغه سره د خپل روابطو د عادي کول او نورمالایزیشن پروسې ته مختلف شي خو متاسفانه دغه رقم غونډې به د افغانستان د خلکو میرمنو په وضعیت باندې هیڅ تاثیر ونه کړي په هیڅ صورت باندې ځکه دا غونډه نه د افغانستان د پاره نیول کیږي د سید د افغانستان مسایل به تر څېړنې لاندې ونیول شي خو هغه مهمه غونډه چې د یو پروسې اټکل دی هغه په دوحه کې دا یو مقدماتي غونډه ده چې د طالبانو په ابتکار باندې تر سره کیږي